ماشوم څه دی ماشوم دی ماشوم و چې ته ماشوم د خپل ځان په شان حسابوې نو بیا ورته ماشوم سړی وې خو که دې ماشوم معمولي په منځه کې لکه حرکت وکړو د ټولو پلار ته بوللی شي ګوري نه غریب ورله بس څه وکړو 2 ورځې مخکینۍ خبره ده کوم ملګري چې دي جومات کې هغو ته معلومه سهار مانځله زه راتلم زما کشری زوی چې ټول نه کشر اذان سره نه راولم جومات ته نه هغه جړا شروع کړه زه سره ځم راځه ځان پسې مې شاته دلته ودرو نو هغه چې ولد ضالین نو دومره په چغه امین ووایي دومره په چغه چې زه څه ووایم چې څنګه امین ووایي به یې شروع کړه قل هو الله احد الله په زوره او زه په دې منځه کې دا لږ غلی شي خو کار یې غلط نه دی خو لکه ماشوم د هغوی زه لمونځ کوم لمونځ کې چې امین ووایي په امین پسې به سوره اخلاص وایي دا د هغه ذهن دی چې سلام مې وګرځو نو اوس مې چې یالله بس استغفر الله استغفر الله ومن ته سلام اوس ماشوم دې مې راځه بار مو ته لکه مې ته څه کې زمونږ دا خلک دې قصو سره نه دی عادت اوس که دا ماشوم دا کار د عربو په جومات کې وکړي نو ټول ورته ګوري ماشاءالله لوی سړی شي ډېر ښه او یو به بله په سر لاس راکاږي بل به بله په اوږه لاس راکاږي بل به بله سر ښکلی او الله دې نیک عمله لوی کړه والله دې داسې والله دې داسې د نن نه 2 هفتې مخکې دا خبره 2 هفتې مخکې زه چې کله ناکله د عربو صفت وکړم خصوصا د دوی که نه هسې نه کومه زه سحر مانځه ته راتلمه او ما سره ما دا بچي ما زامن مې جومات ته راوستو سهار مانځله یو نشهیز روان و داسې تېرېدو په یې لار به لار باندې دلته تیاره ده لیټونه هم تاسو ته ښایي دې روډ باندې خراب شوي توره تیارې بلکل هر څه غلي غلي و زه مانځه ته روان و نشهیز پکې داسې په دې کوڅه کې روان نو د لرې نه ماته دا وایي ماشاءالله ماشاءالله تبارک الله وایي ته په لوی خیر باندې چې دا واړه واړه ماشومان ته جومات ته روان کړي او هغه جومات ته نه تو هغه نشهیز و په کوڅه کې ورننوتو چې نشه منشه یې کول خو دی ماته وایي چې ته په لوی خیر باندې چې ته دا واړه جومات ته بوځې دا خلک پوه دي په دې او زمونږ هغه که ماشوم دې جومات ته راوستو ځان له رجاحه وکړه